وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. پنځلسمه پاره سورة بنی اسرائیل 73 نمبر آیت ته. دینه مخکې آیاتونو کې د مشرکانو حالات الله ذکر کړو چې کله ور باندې سخت او تکلیف راشي نو بیا الله ته چغې وي، او چې کله تاغه تکلیف لري کی نو بیا غیر الله ته داغي نسبتونه کوي. بیا پاغي پسی د انسان د عزت سلور طریقې الله ذکر کړي چې انسانانو ته ما په دي سارو حیواناتو باندې په سلور طریقو باندې عزت هغه ور کړی دی. بیا هغې پسی د آخرت د ورځې احوال هم ذکر شو چې یو ورځ را روانه ده چې هر امت ته به د نبی په نوم باندې آواز کیږي، او کم چې نیک عمل دیندار خلک هغوی ته به عملنامه په ښي لاس ورکړی کیږي، او هر انسان ته به ملائک وی اقرأ کتابک. مخکې تیر شوي دي، دلته وی یقرؤون کتابهم چې دا خپله عملنامه دی اولوله. الله وی ولا یظلمون فتیلا، د دې کجوري اډوکي کې چې کم تاری د هغې برابر ظلم به هم د چا سره نه کیږي، انصاف به ورته ملاویږي. اوس دې آیت کې الله رب العالمین د هغه ړندو خلکو حالات ذکر کوي چې سترګې خو روغې دي، نور د دنیا شیزونه وربانې اینی، لیکن د حق نه ځان ړون کړی دی. لکه مشرکان خلق شو، گمراهان خلق، زدیان او عنادیان خلق. نو دی آیت کې الله ذکر کوي چې د دغه مشرکانو خلقو په دنیا کې دا یو غلطه کارنامه وه چې دوی همیشه داسې چل کوي چې کم حق پرس انسانی او هغه خلقو ته حق دین بیانوي، نو دوی د هغه د دغه دین نه د اړولو کوشش کوي. کوشش دی چې دی موږ څنګه منع کو چې دا خبرې دی خلکو ته نه بیانوي. نو دی آیت کې خو اصل کې اول کې خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او بیا پکې الله رب العالمین تحذیر ورکوي د مداهنت نه. مداهنت دی ته وایي چې یو سړی حق خبره پټوي، حق خبره خلکو ته نه بیانوي. الله وایي داسې ګورې مه کوئ. مداهنت نه به سړی ځان ساتي، حق خبره به خلکو ته بیانې که خلک ستا په خلاف قسمه قسم چلونه او مکرونه کوي، لانجې درته جوړوي، جنگ جګړې درته جوړوي، ته به د الله دین نه پټې، به ته به ښکاره خلکو ته بیانې، د دغې خلکو څه پروا وغیره دا به نه ساتي. مشرکین مکه به داسې چل کوو چې د نبی علیه صلات وسلام په خلاف ډېر زیات کوششونه کړو، او دا به دې مقصد دپاره کوو چې دا نبی دا قرآن خلکو ته نه بیانوي نو ښه به سورة یونس کې تیر شوي دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به ویلي ائتی بقرآن غیر هذا او بدله، یا دس چلو که چې بل قرآن راوړه یا خیر د دې کې راله تبدیلی وکړه. دا د توحید آیاتونه ته ختم کا، ته زمونږ په بوتانو په شرک باندې رد کې دا خبرې مه کوه، نو موږ به ستا سره ملګرتیا وکړو. نو دی آیت کې الله رب العالمین دغه حالت ذکر کوي. وَإِن کادو، او یقینا کادو غواړي دوی، لفظ د ان دی لیکن دا معنی د ان ور کوي، یقینا په معنی برازي. کاد یکیدو، خدا اصل کې د نږدې په معنی باندې راځي، خو کله په معنی د غختلو د اراده باندې راځي، نو دلته به دغه معنی.
وان کادو او یقینا اراده لري دوی لا یفتنونکا چې واړوي تعالی را عن الذی د هغه خبرنا اوحینا الیکا چې وحی کړی د مونږ ته الله دا مشرکان پیغمبر دی کوشش کې لګیا دي چې دا نبی دغه خبرې نه بسنګ واړو وحی نه مراد د الله کتاب دی چې دا پیغمبر خلکو ته دا خبرې نه بیانې نو ډیر بخي فتنه لفظ په قران کریم کې دا په ډیرو معنی راځي فتنه په معنی د شرک مرضی سورۃ البقره کې تیر شوی چې تر هغه به جهاد کې چې فتنه پاتې نشي یعنی شرک پاتې نشي فتنه په معنی د امتحان مرضی انما اموالکم و اولادکم او دلته فتنه په معنی لیفتنونک کې فتنه په معنی د اړولو ده یو سړی د حق لارې نه بل طرف ته اړول نو الله خپل نبی ته فرمایي دوی دا کار ولی کوي لتفتریا دې د پاره چې اوتړې تعالینا په مونږ باندې غیره بل خبره چې کله یو سړی آسمانی خبرې پریدي او هغه نه بیانوي قرآن نه بیانوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه بیانوي او دې خلکو ته بیان کوي خو بل سبا وای کنه نو دروغ به وي او نسبت به الله ته کوي نو الله دا مشرکان زکه دا کارونه کوي بل شرط و اذن په دغه وخت کې و اذن او دغه وخت لتخذوکا خامخا نسی دوی تعالی را خلیلا په دوستانه سره یعنی د دوی مطلب دا دی چې ته دا کار پرېږده د حق خبرې مه بیانوه نو موږ به تا سره څه کوو دوستانه به در سره کوو اوس دې بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې ټیک دا مشرکان خدا خبرې کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لیکن الله وی پیغمبر ځان طرف ته نشي اړولی ولی نشي اړولی الله وی نبی علیه الصلاۃ والسلام من کلک کړی دی ما په دې دین مضبوط کړی ثابت قدم دی دا نشي اړولی ولولا ان ثبتناک او کنوې مونږ کلک کړی تعالی را لقد کتا نو په تحقیق سره نږدې شوی به تو ترکنو الیهم مایل شوی به دوی ته شیئا قلیلا لکشان الله پیغمبر ته مونږ ګورې مضبوط کړی یعنی د دوی دا کمی دسیسی چې دوی چلی او کم کوششونه چې کوي که زما مدد در سره نه وی نو کېدی شي چې تی بل طرف ته اړولی وي دینه معلومه شوه چې انبیا علیه الصلاۃ والسلام اگر چې معصوم خلق دی د هر قسم ګناه نه پاک لیکن په ثابت قدمۍ کې چاته محتاج دی الله ته محتاج دی اوس الله دې بل آیت کې ذکر کوي کم خلق چې مداهنت کوي د خلکو د جګړو د وجې نه د خلکو د یرې د وجې نه حقه خبره پټۍ نه راښکاره کوي نو الله وی ګوره دوچند عذابونه ولا بیا ورکوم اذن په دغه وخت کې لا ازقناکا خامخا وبسکو مونږ تا ضعف الحیات دوچند عذاب په دنیا کې الله خپل نبی ته وی که چرته بالفرض دا خبرې به ټولې په بالفرض باندې شاملي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام دا کار نه دی کړی خو که چرته بالفرض تا دا کار کړی وی د مشرکانو دې منلی وی نو لا ازقناک خامخا مونږ به سکلی وی تا ته ضعف الحیات دوچند عذاب په دنیا کې ګوره دا نیکان خلق چې کمی خاص کر انبیاء علیه السلام دا الله ته ډیر نږدې نو دوی ته الله رب العالمین اجرونم ډبل ورکوي خو بیا نیکان خلق چې کمی انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه خو ګناهونه نه کېږي یا خو پاک خلق دی را لاندې خلق لاندې چې کوم طبقې والا نیکان خلق دی نو هغوی ته ټیک د اجرونم ډبلي خو چې ګناه وکړي نو سزا یې سوی دوچند الله ولا ورکوي دا د الله قانون دی اذن په دغه وخت کې لازقناک خامخا سکلی به مونږ ته ضعف الحیات دوچند عذاب په دنیا کې وضعف الممات دوچند عذاب پس د مرګ نه ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بتا نمون ثم لا تجد بیا بنمومت علينا په مونږ باندې نصيرا مددگار الله وزه چې چاله عذاب ورکوم نو مان سوک زانو نشي بچ کولی سوک د مرانه نشي خلاصولی وان كادوا يقينا اراده لردوی لا يفتنونك چې خامخا واړوي عن الذي د هغه خبرنا اوحینا الیک چې وحی کړی د مونږ ته لتفتری علینا غیره دې د پاره چې اوتړی ته په مونږ باندې بل خبره
و اذن او په دغه وخت کې لتخذوک خامخا نیسی دوی تعالی خلیلا په دوستانی سره لولا ان ثبتناک او کچرته مونږ نوې کلک کړې ته لقد کتانو یقینا نزدې وترکنو الیهم چې مایل شوی به دوی ته شیئا قلیلا لکشان نو اذن په دغه وخت کې بل ازقناک خامخا سکولې وې مونږ ته تضعف الحیاتی دو چند عذاب په دنیا کې وضعف الممات دو چند عذاب پس د مرګ نه ثم لا تجد لك علینا نصیرا بیا وتا نموند کو په مقابله زمون کې بل مددگار دې زه پوری د دې صورت دوه حصے هغه پورا شوي اوس د دې آیت نه دا دریمه حصہ دا به چلیږي تقریبا سلم نمبر آیت پورې د مخکې دوه حصو کې غټه دوه خبرې ذکر شوي اولنۍ حصہ کې دا خبره ذکر شوله چې څوک د مسلې د توحید نه انکار کوي نو الله به ورباندې سره لیږي عذاب د دویمه حصہ کې دا ذکر شو چې څوک د معجزاتو نه انکار کوي الله به ورباندې سره لیږي عذاب دریمه حصہ کې دا ذکر کوي چې کم خلکو خپل نبی د ملک نه شړلې دی ویستلې دی نو په هغه خلکو باندې الله سره اوستي دي عذابونه ور باندې راوستي نو دا سو خبرې شوي درې خبرې د هر حصے سره به د خپل خبرې تعلق وي نو دې حصہ کې الله رب العالمین دغه خبره ذکر کوي بیا دې کې اصل کې اشاره ده هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او د دې هجرت پوره تفصیل سورۃ الانفال کې تیر شوی چې مشرکین مکه را جمع شو یو اجلاس کړو چیرې د دین نبی سره څه چلو کو دا خو وخت چې ورځ تیریږي د سره کسان مسلمانان کیږي ابو جهل او نور پکې ناسو چا پکې مشوره ورکړه چې بس مړ به کو حمله به پو کو ګڼ کسان استبه مړ کو نو داوا به پچا باندې کوي چا پکې ویل چې نه وجنه مو او دومره تنگ کې چې د مکې نه استلار شو هجرت وکي بس زیبا دا وطن براته پری نو الله رب العالمین دې کې دغه ته اشاره کوي چې څنګه مخکې قومونو انبیاء علیه صلوات و سلام د ملکونو نه شړلې دي نو الله ور باندې سره واستو عذابونه لکه هغه واقعات په قران کې ذکر شوي په سورته هود کې تیر شوي کنه واقعات صالح علیہ السلام واقعات هود علیہ السلام واقعات لوط علیہ السلام الله دغه د مثال په تور ذکر کړی دي نو دغه رنګ الله رب العالمین په دې مکی والا خلق باندې هم بیا عذاب راوسته نو دې آیاتونو کې الله رب العالمین دغه خبره ذکر کوي او بیا به پکې سلور خبره ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې کله ته هجرت خو به اسم کې رواني خدا سلور کارونه به ګورې نه پرېږدي نو د الله مدد به تا سره همیشه برقراري او دا خبرې صرف نبی علیہ السلام پورې خاص نه وي نبی علیہ السلام خاصم په دې خبرو عمل کړي خطاب هغه ته د مراد ته موت ای الله وی کله چې دې په دې سلور خبرو عمل کو نو کدا ټول کله دې په خلاف را پاسې تا ته هیڅ تکلیف نشي درکولې هغه به د آیاتونو کې ذکر کیږي اول وان کادوا یقینا دوی غواړي لا يستفزونك من الارض لا يستفزونك چې چلونه جوړ کړی تا ته من الارض په دې ځمکه کې ګوره مخکې آیت کې خو ذکر شو چې دوی کوشش کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې دین نه واړی بل طرف ته دا کوشش کو چې به دا خبرې پریدي نو نور زمونږ به ورسره بیا دوستانه نو هغه چل خو د دوی ور باندې ونه چلیدو نو اوس ذکر کوي چې دوی دا چلونه شروع کړو چې اوس دا نبی د دې ځمکې نه ایستل غواړي نو الله رب العالمین دغه حالت د مشرکانو ذکر کوي نو وان کادوا یقینا دوی غواړي لیستفزونک چې چلونه جتا ته من الارض د ځمکې نه من الارض په دې ځمکه کې لیخرجوک دې دپاره چې وباسي تا منها د دې مکې نه الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې نه ویلي لا هجرت دی وخت کې کړی نه دی چونکې دا مکی صورت دی کنه د دینه پس چې څومره سورتونه نازل شوي هغه ټول بیا مدني سورتونه دي اب مدینه کې نازل شوي
نو الله فرمایي چې ټیک د دوی خدا کوشش کوي پیغمبر او ته هم هجرت کې ځې به هجرت خو ډېر لوی اجر ثواب لري خو ګوره دا یاد ساته دې مکې والا ته دا خبره وکړه چې واذن په دغه وخت کې لا یلبسون حصار به نشي دوی خلافک وروستو ستانه الا قلیلا مگر لږ وخت یعنی ته خو به ته لاړ شي ورته ووایې بیا د الله عذاب ته ځان ټینګ کوي لږ وخت پس به په دوی باندې بیا څه راځي عذاب ورباندې او داسې الله وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې نه کله مدینې ته هجرت وکړ لاړې نو تقریبا 1.5 کال پس د غزوه بدر واقعه رااله لویه معرکه شوې وه مخکې تفصیل سورت توبه کې ذکر شوی دی سورت الانفال کې نو په غزوه بدر کې د دوی سره جهاد وشو د دې مشرکین مکه سره لوی لوی غټ سرداران صنادید قریش ورته وي هغه ته مردار کړه صحابه کرامو او بچیو زنانه ته ټول قیدیان کړه نو دا هغه عذاب چې الله رب العالمین ور باندې په دغه صورت کې بیا راوس سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا وس الله رب العالمین دغه د پاره یو مثال ذکر کوي د دې عذاب د پاره الله وی پیغمبر مخکې امتونم د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سره دا چل کړي دي نو که تا سره وکړو زبا اقا طریقې اختیاروم کم چې می په مخکې امتونو کوم عذابونه راوستي په مکی والا باندې بم هغه راځي سنتا پشان د طریقې زما من هغه چا د پاره قد ارسلنا چې لیږلي دي مونږه قبلک مخکستانه من رسولنا د رسولانو زمونږ نه الله وی څنګه طریقه چې ما هغه قومونو سره کړې وه اقا شان طریقه به سنت اقا شان طریقه به دوی سره کوم نو هغوی سه الله څه طریقه کړې وه نو مخکې تیر شوي صورت هود کې عذابونه ور باندې راوستو الله په دوی به هم راولم الله و یاد ساته ولا تجد نبم مثل سنتنا طریقې زمونږ لره تحویلا تبدیلی دا الله په طریقه کې به تبدیلی نه راځي الله د خپلې طریقې نه ناوړي او اقا شان وشو په غزوه بدر کې دا به مردار شو اوس ما درته ویلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وی چې هجرت خو کې اسم رواني خدا سلور کارونو باندې به پابندي کې همیشواله به پکې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به اسم د دې پابندي کوله خو ما او تا ته اصل کې دا سبق راخی د قران کریم په آیاتونو کې دا هغه آیت ته چې په دې کې 15 وخت مون ذکر دی کته ته سړی وای کنه چې یاره ما ته په قران کې دا وخایه 15 وخت مون کم ځای کې ذکر شوی د مانزه حکم خو ډیر راغلی کنه اقیم الصلاه چې درته وای ما ته د 15 وخت د منځونو ټیمونه قران کې وخایا نو ټول مفسرین بل اتفاق وای چې هغه د دې آیت نه ثابتېږي 15 وخت منځونه په دې کې ذکر دي باقی بیا د منځونو چې کم اوقات و غیره پوره تفصیل نو هغه به سړی سکی ګوري احادیثو کې زمونږ یو استاد دی وفات شوی شیخ عبدالسلام رحمت الله علیه داغه ما درس اورې داغه ویل زما یو منکر حدیث سره باش شو او منکرین حدیث داسې خلک هغوی قرآن پوره دی حدیثو ته ضرورت نشته دی و یو پرویزي هغه سره مې بحث نو ما ورته ویل چې زه ټیک ده ته مونځ کې ویلې او زه مونځ کوم ما ورته چې ټول منځونه په یو ټیم کې ویل نه په بیل بیل ټیم باندې مونځ کوم که نمازپکینې کوم مازدیګر کوم ما ورته ویل چې دا اوقات ما ته وښایه کوم ځای کې قرآن کې راغلي قرآن کې خو الله وایي چې اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق الليل کوه منځونه د زوال نواله تر د شپې د تیارې پورې نو د دې تفصیل به سړی څه کې ګوري احادیثو کې به ګوري هلته به بیا ته پوهېږي ما ورته ویل دلته خدا راغلی چې د ماسپخین څنګه دا زوال ختم شي نو د دې وخت نه الله وایي مونځ ته ودرېږه تر کوم وخته پورې د شپې د تیارې د ماسخوتنه پورې نو به دقه ټیم نه به بیا ولاړې ماسخوتنه پورې به نه ښکته کېږي لکه قرآن کې خو صرف دا راغلي که نه وی بیا ویل چې نه احادیثو کې راغلي نو ما ورته چې حدیث خو ته نه منې که نه نو په غیر د حدیث نه په قرآن باندې ګوره سړی نشي پوهېدی نو دې آیت کې الله رب العالمین دغه 15 منځونو ته اشاره کوي اقیم الصلاة کوه منځونه لدلوک الشمس دلوک اصل کې په عربی کې هغې وخت ته وایي چې کله د انور د اسمان د مینځ ته راشي زوال ټیم چې ورته وایي دا تقریبا دا 12 نیمې بجې ټیم دی دې ته اصل کې عربی کې دلوک وایي
چې دا انور کله د زوال شي کم وخت پورې الی غسق اللیل. غسق یو خو ظلمه دی، ظلمت تیارې ته وایي، یو غسق دی، غسق ډېرې تیارې ته وایي چې جوره تیاره راشي. نو اوس ګورئ آیات ته، نو د زوال نه پس د څه وخت مونځي؟ ماسپښین. ماسپښین هم پکې رالی، مازدیګر هم پکې رالی، ماښام هم پکې رالی. غسق اللیل چې سمه تیاره خوره شي نو د کم وخي؟ ماسخوتن. دا څو مونځونه پکې راله؟ څلور. پوه شئ په مقصد باندې. د زوال نه خبر الله شروع کړي چې د زوال نه مونځ کوه تر د شپې د تیارې پورې. نو دا خو چرته هم نشته چې په یو مون به ولاړې ماسخوتنه به، دا خو نشته که نه. نو حدیث ته بیا رجوع کړي نو دې کې دا څلور وخته مونځونه راځي: ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن. کم مونځ پاتې شو؟ سار. اوس ورته مخکې ګوره، وقرآن الفجر، یو مون د سبا، د سارې ځان نه ذکر. ګوره د سحر مونځ دپاره قرآن لفظ راوړه. نو قرآن خو که سړی سوال وکړي قرآن خو دې ته وایي که نه. قرآن دا اصل کې مصدر دی د قرأتن نه. قرأت وایي قرآن لوستلو ته. نو په مانځه کې څه لوستلی کېږي؟ بغیر د قرآن نه خو مونځ نشته که نه. که سورة الفاتحه دا غم قرآن دی، که بل صورت دی غم قرآن دی. نو ځکه د سحر مونځ ته قرآن وي، مراد ته د سحر مونځ دی. په هر مونځ کې قرآن لوستلی کېږي ځکه ورته دا وي. بل د سحر دا مونځ ځان نه ذکر کو، دی ځکه ذکر کو چې ګوره ورپسې یو عظیمه فایده ذکر کوي: ان قرآن الفجر، یقینا مونځ د سبا، کان مشهودا، حاضر کېدی شي دې ته ملائک. الله وایي د سحر دا مونځ داسې وخت دی چې دې ته ملائک را حاضرېږي. لکه حدیث کې راځي چې 2 وختو کې د ملائکو ډیوټۍ نه بدلیږي. دا د انسانانو سره هر انسان سره څو ملائکي؟ 2 که نه، یو په ښي طرف ده یو په دې ګس طرف ده. نو دا همیشه نه وي، په 2 وختونو کې د دوی ډیوټي بدله شي. یو د مازدیګر په مانځه کې بدلیږي. د مازدیګر چې کمې راشي نو هغوی یي شپم در سره تیرږي چې سحر مونځ کله وشي دا دواړه لاړې شي. دوی لاړ شي هلته بیا نورې 2 راشي، هغه د ورځې د مازدیګره پورې د هغوی ډیوټي. نو الله ځکه وایي چې د سحر مونځ ته څه حاضرېږي؟ ملایکې. د دې دپاره ویلي چې د سحر مونځ مه قضا کوه. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ملائک چې کله بر اسمان ته لاړ شي الله ته خو پته ده، خو الله بیا هم دوی نه تپوس کوي زما بنده څه حالت کې و. نو ورته وایي خو په خوب بوده پروت و، سارې جمع کې دا رقم نه لګېده. ماسې ډېره د افسوس خبره ده ګورې چې سار جمع کې ملائک راځي او دا ملائک ځي بره ته الله تپوس کوي او دوی ورته وایي چې هغه وده پروت و. نو دې باندې سوچ فکر پکار دی. نو د سحر د مونځ پابندي ځان کې پیدا کوي. اوس خو شپې اوږدې دي، په وخت باندې مانځه ته پاسئ. دویم دا وقرآن الفجر، د سحر په مانځه کې به قرت د نورو منځونو په نسبت باندې اوږد ویلی کېږي. دا ګوره سنت طریقه ده چې د سحر مونځ جمع چې دا دې کې به قرت اوږدي. زمونږ د جومات اکثر امامانو له یا ورځي ډېر نو دا مونځ هم په دې لنډ صورتونو باندې کوي. نه دا جمع اوږده پکار ده، اوږد قرت. نبی علیه الصلاۃ والسلام به پکې څومره ویلي؟ د 80 نه تر 100 پورې. نو څو آیاته شو؟ 40 آیاتونه به پکې ویل. نو اوس 40 آیاتونه چاته ووایه نو جمع کې به 2 کسان نور به نه ټول سبا و بیا یو مونځ نه راځي. سحر مونځ کې قرات اوږد لوستل پکار دي. نو د سحر مانځه ته ملائک حاضرېږي، نو سحر مونځ کې غفلت نه دی پکار. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې دا انسان خرایخ شي، اوس خو شپې اوږدې دي که نه، وایي دی خیخي ناست دي ودی بړستنې هسې په سر اچولي وي، دی وایي چې اوس به پاسم اذان واوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي شیطان دته په انتظار ولاړي، وایي دی وایي اوس به پاسم. وایي دی په دې ششو پنګ کې حتی بال الشیطان فی اذنیه، دا شیطان راشي په دې غوږونو کې ورته ایسته امتیازي وکړي. دا د الله د نبي د خولې وینا ده، اگر چې ما ورته نه ښکاري. نو چې کله شیطان دا کار وکړي وایي بیا به دې اله راپاسي چې نور ور باندې راوخیږي. نو څوک چې دا په نور کې منځونه کوي نو ګورې خیال کوئ شیطان ماما دله راځي د سارې. دا د الله نبي په غوږ کې ورته امتیازي وکړي دی بیا مانځه ته نه شي پاسېدلی. نو راځو به سار جمع لکه نه
وختي پاسې هم انزته سار مون مپرې دی دغه وخت کې ملائک برخیږي الله ته تپوس کوي وَإِن كَادُوا يَقِينًا غواړي دوی لَيَفْتِنُونَكَ چې خامخا واړوي تا لران الذي د هغه خبرنا اوحینا الیک چې وحی کړی د مونږ ته لتفتری دې دپاره چې وتړې ته علینا په مونږ باندې غیره بله خبره وإذا نو په دغه وخت کې لاتخذوک خلیلا خامخا نیسي دوی تا لره دوست ولولا ان ثبتناک او کوم نو اکلک کړه ته پیغمبر لقد کتانو یقینا نزدی وترکنو الیهم چې مایل شوی به ته دوی طرف ته شیئا قلیلا لغوندی اذن په دغه وخت کې لازقناک خامخا سکل به مونږ ته ضعف الحیات دو چند عذاب په دنیا کې و ضعف الممات دو چند عذاب پس د مرګ نه ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بتانوے مندکڑے پا منبانی مددگار وَإِن كَادُوا یقینا دوی غواړي لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چې چلونک جوړ کی تا ته پس مکه کې لِيُخْرِجُوكَ دې دپاره چې وباسي تا من حددې مکې نه وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ او په دغه وخت کې حصار به نشي دوی خلافک وروستستانه الا قلیلا مگر لږه موده سنتا پشان د طریقی زما من حغا چا قد ارسلنا چلی گلی دی مونگا قبل کا مخکستان من رسولنا رسولان زمونگنا ولا تجدو او نبمو مثل سنتنا طریقی زمونگ لرا تحویلا بدلول اقم الصلاة کو منزل لدلوک الشمس د زوال دنورنا الى غسق اللیل ترد تیاری دشپی پوری وقرآن الفجر یومون د سبا ان قرآن الفجر یقینا مند سبا چکم دے کان مشهودا حاضری کی دیتا ملائک